د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبې مارکیټ په نوم ګډ بازار پرانیستل شوی دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبې مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانیستل شوی دی. د تاجکستان په خاوره کې پروت دغه بازار له کرونا وبا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی پاتې و. فرانس خبري اژانس نن سهار چهارشنبه لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره یې دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستانه اړتیا وړ توکي وپېري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلي خومب ښار کې پروت دی چې مرکز دوشنبې سره شاوخوا 6 ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان 80 کلن حاجي قاسم اژانس ته ویلي چې دوی د تاجکستان له ګډ بازاره کالي، خواړه، چای او ان ساختماني مواد اخلي. افغانستان او تاجکستان 1450 کیلومتره ګډ پوله لري او پخوا ترې تاجکستاني چارواکو څو ځله د افغانستان له خاورې دیو ته د احتمالي ورپېښو ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښه